با گفته اتحادیه سراسری وترنران افغانستان، صدها هزار افغان مصروف پرورش مواشی بزرگ و کوچک هستند. سید گلصافی رئیس این اتحادیه میگوید بر اساس یک شمارش انجام شده در سال 2003 میلادی در افغانستان حدود 45 میلیون حیوان خرد و بزرگ تحت پرورش قرار دارد. حالا سوال اینجاست که آیا توجه به این حیوانات نیز تغییر کرده و یا به طریقه های قبلی تداوی می شوند؟ به همین هدف ما روز سه‌شنبه به یکی از کلینیک های صحی حیوانی رفتیم تا ببینیم که آیا مردم جهت تداوی حیواناتشان مراجعه می کنند یا نه. تنباکو بم ورکول، شومبړې بم ورکول، دغه سربټی کې دي. وس رقم پر رقم واکسینونه راغلي دي. ډاکټرانو ته دغه د لوي واکسین راکړي، د ټاک واکسین راکړي، دغه د بیماری واکسین راکړي موږ ورته کوو. نه سوغاګانې مرالیا وینه مې راوړه ډاکټر ته او غینه هغه بیا ښه شوه، اوس نتیجه دوا نوره پاتې ده، هغې پسې بیا راغله. اجمل نسیمی وترنری موظف این کلینیک حیوانی به رادیو آزادی گفت نسبت به 2 دهه گذشته توجه مردم به تداوی حیواناتشان 3 برابر افزایش یافته است. په دې ساحه کې به چې موږ خلک ته چې موږ واکسین کوو ټول به موږ پرې خندلې چې دا ساده خلک وګوره حیواناتو ته هم دوی واکسین کوي، یعنی هغوی ته تعجبي ښکاره کېده. خو نن داسې وخت راغلی چې هماغه مالدار چې پخوا به یې خنداګانې کولې نن د ځان سره تش بوتل په لاس کې نیسي او راځي دواخانې ته درېږي دا دوا به راکوي ماته. دغه دوا زما په حیواناتو ښه لګېدلې. وایي نه دوی خپله د واکسین کولو سیزنونه پېژني چې آیا انتروتوکسیمیا واکسین موږ په کوم وخت کې وکړو، باید موږ مرض را روان دی یو میاشت وروسته، نو یو میاشت مخکې دوی که راځي هغه تشې بوتلې د ځان سره راوړي او هغه بوتلې یا دواخانې ته ورځي او یا کلینیک ته ورځي، هغه واکسین اخلي تطبیقیه. وی افزود که مردم تنها به حیواناتشان توجه نمی کنند بلکه 20% از مراجعین مراکز صحی حیوانی در شهر کابل حیوانات کوچک مانند پشک، سگ و غیره را نگهداری کرده و در مورد آن مشوره می خواهند. دوی زیاتره دغه خارجي سپیان چې ګورګ ورته دوی وایي دا ډیر ساتي او بعضې نیم لکه د نسبت د پیشوګانو نه د سپیانو ساتنه د دوی ډیره ده. د مسؤل ډاکټر د معلوماتو له مخې د پخوا په پرتله اوس مهال د حیواناتو ژوند ته پاملرنه خورا ډیره شوې ده. هو د دې کار لپاره د زیاتو وترنرانو روزنې ته هم ضرورت دی. په دا ډول ډیرو کلینیکونو کې وترنرانو ته عملی زده کړې ورکول کیږي. د ننګرهار پوهنتون د وترنري ساینسي علومو پوهنځي 5م صنف محصل یم او چې په دې رخصتیو کې ما وغوښتل چې په کابل کې د AVA کلینیک کې له ډاکټر صاحب اجمل نسیمی سره عملی زده کړې پر مخ بوزم. اما این خدمات در چی سطح است؟ آیا تنها محدود به شهر کابل است و یا در شهرهای بزرگ دیگر نیز صورت می‌گیرد؟ مسئولین اتحادیه وترنران در پاسخ به این سوال میگویند که در حال حاضر به 95% ولسوالی‌های افغانستان دسترسی دارند و حداقل یک مرکز صحی حیوانی در هر ولسوالی افغانستان فعالیت دارد.